څنګه کولی شو چې ګناه پرېږدو؟ اوس چې د ټولنې ډېر خلک په ګناهونو اخته دي او هر لور ته په ګناهونو کې د اخته کېدو اسباب او لاملونه پرېمانه دي. مهمه دا ده چې څه ډول له ګناهونو څخه ځان وژغورو. څوک چې په ګناه اخته دي هغوی څه ډول له دغه ناصر څخه ځانونه خلاص او د دې لپاره چې د قیامت په ورځ د کړیو ګناهونو له وبال څخه خلاص شي څه وکړي؟ د دې لپاره چې په ګناه اخته نه شو پکار ده چې هر وخت الله تعالی یاد ولرو. د الله تعالی یاد مو په ګناه کې له اخته کېدو څخه ژغوري. د یو نیک عالم او صوفي په باره کې ویل کېږي چې نوموړي خپلو مریدانو ته یوه مرغۍ ورکړه او ورته وویل چې په داسې ځای کې حلاله کړي چې څوک یې ونه ویني. ټولو مریدانو مرغان حلال کړل خو یو مرید راغی او مرغۍ ژوندی راوړ. عالم ورته وویل چې مرغه دې ولې حلال نه کړ؟ هغه ورته ویل داسې ځای مې ونه موند چې الله تعالی څخه پټ خپل مرغه حلال کړم. عالم د دا کار ډیر وستایه او موخه یې دا وه چې مریدانو ته وښایي د الله تعالی یاد یې له ګناهونو څخه ژغوري. د دې لپاره چې د ګناه له ناوړو ناروغۍ څخه خلاص شو هره شپه له ویده کېدو وړاندې باید ځان سره د تېرې ورځې حساب وکړو چې څومره ګناوې ترې شوي دي او هره ورځ باید کوښښ وشي چې د ګناهونو کچه راټیټه کړي. په دغه ډول به په تدریج سره د ګناهونو ناوړه عادت ختم شي. دغه راز د مرګ، قیامت او حساب تل یاد هم په دې برخه کې ښه اغیزه لري او علما د دې لپاره ډېره ښه طریقه ښودلې ده. داسې چې ځان سره تصور وکړه چې مړ یې په قبر کې ښخ شوی یې. د قیامت په ورځ له حساب وروسته داسې غوښتنه وکړي چې بیرته دنیا ته د تګ فرصت درکړل شي، غوښتنه دې ومنل شي او بیرته راولېږل شي. نو په څومره به له ګناه څخه ځان ساتي. درېیمه خبره دا ده چې د کړو ګناهونو له وبال څخه د ځان خلاصون لپاره په تېرو ګناهونو د زړه له کومې پښیمانتیا او د زړه له کومې توبه ډېره مهمه ده. الله تعالی فرمایي ثم ان ربك للذي عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ژباړ بیا هم ستا رب هغو کسانو دپاره چې په ناپوهۍ سره ناوړ عمل وکړ بیا یې له هغه وروسته توبه وکړه او سم کارونه یې وکړل نو یقینا ستا رب له هغه وروسته خامخا بخښونکی مهربانه دی. دغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ګناه څخه توبه ایستونکی داسې دی لکه چې هیڅ ګناه یې نه وي.